بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې د خبرونو سرټکي. تاتارستان ته د 4 ورځني سفر وروسته د مولا عبدالغني برادر اخوند بیرته راستنېدل. په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د مولوي امیر خان متقي کتنه، او دا چې یو ورځ د ولادمیر پوتین سره د ټرمپ خبرو اترو پورې پاته ده. د لوی او مهربانه خدای په ثنا او ستاینې سره درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن یکشنبه د 1404 کال د ثور میاشتې 28مه نیټه ده. زه صادق فروتن یم. د هم بشپړ خبرونه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر اخوند د روسیې فدراسیون تاتارستان ته له 4 ورځني رسمي سفر وروسته بیرته کابل ته راستون سو. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په کابل کې نړیوال هوایي ډګر کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال ویلي چې د دې سفر پر مهال د تاتارستان او د موردویا جمهوریتونو له ولسمشرانو سره د سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو موضوعاتو په تړاو ګټور مجلسونه کړي او سفر یې له لاسته راوړنو ډک و. ښاغلی برادر د روسیې فدراسیون د لومړي وزیر له 2 مرستیالانو سره هم د کابل او مسکو ترمنځ د دوه اړخیزې سوداګرۍ پر زیاتېدو، افغانستان کې د روسیې پانګوالو پر پانګونې، پر اقتصادي برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو همکاریو پر رامنځته کولو هر اړخیزې خبرې کړې دي. نوموړي زیاته کړې چې د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان روسیې ترمنځ د ترانسپورت او ترانزیت دوه اړخیزې سوداګري او د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتورونو ترمنځ د ګډو همکاریو په برخه کې 15 مهم هوکړه لیکونه هم لاسلیک سول. بل خبر کې د ایران څخه د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي ایران ته د خپل سفر په ترڅ کې د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سید عباس عراقچي سره وکتل. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې کتنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو، امنیتي مسایلو، اوبو او د کډوالو پر مسایلو خبرې شوي. په دې کتنه کې ښاغلی متقي د افغانستان او ایران اړیکې مهمې ګڼلي او په بیلابیلو برخو کې د همکاریو پراختیا ته په پام کې د ډیپلوماتیکو اړیکو د کچې پر لوړوالي ټینګار کړی. بل لوري د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دې کتنه کې ټینګار کړی چې دواړه هیوادونه باید د خپلو دوه اړخیزو اړیکو نوي پړاو کې ګام پر ګام پرمختګونه ولري او زیاته کړه چې د افغانستان او ایران اړیکې د پراخېدو په لور روانې دي. د ننګرهار ولایت مرستیال والي مولوي عزیز الله مصطفی او د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو رئیس باز محمد عبدالرحمن د یو شمېر مرستندویه بنسټونو له استازو سره وکتل. د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې په دې کتنه کې د یو شمېر مؤسسو استازو ویلي په پام کې لري څو ننګرهار کې د 70 میلیونه یورو په مالي لګښت د راستنه شویو کورنیو لپاره بېلابېلې پروژې پلې کړي. او په پای کې د نړۍ څخه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې غواړي د راتلونکي دوشنبې په ورځ د اوکراین جګړې د پای ته رسولو په موخه د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره. ټرمپ د دې خبرو اترو په تړاو ویلي چې د دې ټلیفوني خبرو اترو موضوعات به د هغې وینې بهېدنې درول وي چې هر اونۍ پکې له 15,000 زیات روسي اوکرایني سرتیري وژل کېږي. ټرمپ دا هم ویلي چې له پوتین سره تر خبرو وروسته به د اوکراین له ولسمشر ولادمیر زیلنسکي او د ناټو له بیلابیلو غړو سره هم خبرې وکړي. ټرمپ هیله ښودلې چې له پوتین سره تر خبرو وروسته به اوربند رامنځته سي او د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه به پای ته ورسیږي. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه. تاسو کولی شئ د اوروج بیلابیلې خپرونې د ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښه چلند.